قدرمن اوریدونکو نن د نومبر میاشتې 28مه نیټه ده او اوس ستاسو لپاره د نن ماښام خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونو سرټکي لومړی وزیر مودي وايي هندستان په نړۍ کې د نوي کیدونکو انرژي تولید کوونکو په توګه پیژندل شوی. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر جयشنکر د درې هیوادونو خپل سفر په وروستي پړاو کې نن سیشل ته رسیږي. هندستان پر سوداګریز نړیوال پروازونو باندې بندیز د دسمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې اوږدوي. د افغانستان د راپور وروسته په استرالیا کې 14 سرتیري د ګوښه کېدو سره مخ دي او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ وايي چې د بایدن د ټاکنو بریا تصدیق شي نوموړی به اداره پرېږدي. عزیزانو اوس بشپړ خبرونه واورئ. لومړی وزیر نریندر مودي وویل د هندستان د نوي کیدونکو برېښنا وړتیا په نړۍ کې څلورم تر ټولو زیات مقام لري او هغه د ټولو لویو هیوادونو په منځ کې د ګړندۍ سرعت سره وده کوي. نوموړی وویل اوس مهال په هندستان کې د نوي کیدونکو انرژي وړتیا 114 ګیګاواټ دی کوم چې د هیواد د بشپړ وړتیا شاوخوا 14 سلنه ده. ښاغلی مودي تیر ماښام د نوي کیدونکو انرژي پانګونې دریمه نړیوال غونډه او نندارتون په مجازي توګه پرانیستلو سره وویل د هندستان د نوي کیدونکو انرژي کلنی وړتیا په 2019 زیږدیز کال کې د سکرو پر بنسټ د حرارتي برېښنا په پرتله زیاتېږي. په تیرو شپږ کلونو کې هندستان د لګول شوی نوي کیدونکو انرژي وړتیا 2.5 ځله زیات کړي. نوموړی وویل هندستان حتی هغه وخت په نوي کیدونکو انرژي کې پانګونه وکړه کله چې دا وړ نه و او دا کار بیا یې کم کړ. لومړی وزیر وویل هندستان نړۍ ته خایي چې سم چاپیریال پالیسي کېدای شي سم اقتصاد هم وي. نوموړی پانګه اچونکو او سوداګرانو ته بلنه ورکړه چې د هندستان د نوي کیدونکو انرژي په سفر کې ګډ شي ځکه چې په راتلونکو لسیزه کې د نوي کیدونکو انرژي په ګټه کچا د ګمارلو پلان دی. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر جयشنکر متحده عرب امارات ته 2 ورځنی رسمي سفر وکړ. نوموړی د خپل سفر په لومړۍ ورځ د چهارشنبه په ورځ د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد ابن زاید ال نهیان سره لیدنه وکړه. نوموړی د کووید-19 وبا په وخت کې د هندي وګړو د ښه پام ساتلو لپاره د لومړی وزیر نریندر مودي سلامونه او مننه او ستاینه د متحده عرب امارات مشرتابه ته ورسوه. ډاکټر جयشنکر پرون د متحده عرب اماراتو خپل سیال شیخ عبدالله ابن زاید ال نهیان سره د دوه اړخیزه مسلو ټولو کچو په اړه خبرې اترې وکړې. دواړو خواوو د سوداګرۍ، پانګونې، زیربنا، انرژي، خوراکي امنیت او دفاع په شمول د خپل پراخې استراتیژیکي ملګرتیا په بیلابیلو اړخونو کې د خپل همکاریو ته بیا کتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر جयشنکر به د درې هیوادونو خپل سفر په وروستي پړاو کې نن سیشل ته ورسیږي. د بهرنیو چارو سکرټر هرشوردن شرینګلا خپل نیپالي سیال بھارت پاوډیال سره وکتل او د هندستان او نیپال دوه اړخیزه اړیکو مختلفو اړخو په اړه سره خبرې اترې وکړې. د بهرنیو چارو دواړه سکرټران د خپل غونډې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو په منځ کې د دوه اړخیزه اړیکو مختلفو اړخونو په اړه خبرې اترې او بیا کتنې وکړلې. دوی د وبا د فشارونو برسیره د همکارۍ په مختلف سکتورونو کې د پام وړ پرمختګ څخه خوښۍ څرګنده کړه. د نیپال پلو په دغه وخت کې د سوداګرۍ او د پولې هاخوا د سوداګریز جریان او د پراختیايي پروژو فعاله پلي کولو ډاډمن کولو کې د هندستان حکومت فعاله اسانتیاو ستاینه وکړه. د بهرني چارو دواړه سکرټرانو نوي شوي پروژې په لوړه کچه دوه اړخیزه بوختیا کې ساتلو او د دواړو هیوادونو په منځ کې د سنتي دوستانه او سو اړخیزه ملګرتوب لا نور پیاوړی کولو د پاره هوډ وکړ. د بهرنیو چارو سکرټر شرینګلا د ولسمشر بیدیا دیوی بنداري او لومړی وزیر کې پی شرما اولی سره هم ملاقات وکړ. هغوی د دواړو هیوادونو په منځ کې د نږدې اړیکو او د هغوی د لا پیاوړی کولو طریقو په اړه سره بحث وکړل. د ملي امنیت مشاور اجیت دووال به لنن څخه د کولمبو 2 ورځنی سفر ته ځي چې د درې اړخیزه سمندري امنیت همکارۍ په اړه د ملي امنیت مشاورینو په څلورمه غونډه کې ګډون وکړي. د سریلانکا د دفاع سکرټر متقاعد تورن جنرال کمل ګودنارتنې او د مالدیپ د دفاع وزیر ماریا دیدی هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل دا غونډه به په هند سمندري سیمه کې د سمندري امنیت همکارۍ اړوند مسلو باندې د بحث کولو یو فرصت برابر کړي. تمه کېږي چې ښاغلی ډووال به د درې اړخیزې غونډې په څنډه کې نورې لوړپوړې دوه اړخیزې بوختیا هم ولري. د 342 کورونا قضیو سره د هیواد بشپړ قضیې 9,309,079
988 کسانو ته رسیدلې. د روغتیا وزارت وویل د 492 مړینو سره د تلفاتو شمیره 115,915 کسانو ته رسیږي. اوس مهال ټول فعال قضیې 455,555 کسان پاتې دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د 9,390 ناروغانو د روغتونونو رخصتي وروسته رخصت شوي ټول کسان 8,918,512 شوي دي. د بیا رغیدنې کچه 93.5 سلنې ته رسیدلې. په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کووید تر 1,111,000 نمونې ازمایښت شوي. د دې سره د ازمایښت شوي مجموعي شمیره 14 کروڑ او 1 میلیون مهم ارقام څخه تیریږي. مرکزی حکومت او ICMR د ازمایښت زیربنا په معیاري توګه لوړولې دي. د ملکی هوایی چلند مدیر د کورونا وبا په نظر کې لرلو سره په نړیوالو پروازونو بندیز د دسمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې اوږدولې دی. په هر حال رسنیزه خبرپاڼه وویل چې ټاکل شوي نړیوال پروازونه ممکن د قضیې څخه د قضیې په اساس د وړ واک لخوا په ځینو لارو کې د ترسره کېدو اجازه ولري. په ټاکل شوي نړیوالې الوتنې د ملکی هوایی چلند د عمومي مدیریت بندیز د دې میاشتې په 13 نیټه پای ته رسیدلی و. هندوستان د امریکا، انګلستان، فرانسه، متحده عرب امارات، قطر، مالدیو، کینیا او بوټان په شمول د شاوخوا 13 هیوادونو سره د ایر ببلز هوکړه جوړ کړې ده. د هوکړه د هیوادونو په منځ کې د ځانګړي پروازونو ترسره کولو ته اجازه ورکوي. د ننني او نړیوال دواړه پروازونه د مارچ میاشتې له 23 نیټې راهیسې د وبا له کبله ځنډول شوي دي. چین پرون اعلان وکړ چې لومړی وزیر لی کچیانګ به د شانګهای همکاریو سازمان غړیو هیوادونو د دولت د مشرانو شورا په 19مه ناسته کې برخه واخلي. دا ناسته به د نومبر میاشتې په 13مه نیټه د هند ریاست لاندې ترسره شي. په 2019 زیږدیز کال کې د SCO غړیتوب اخیستلو وروسته دا به لومړی ځل وي چې هندوستان د دې ناستې د کوربتوب چانس ترلاسه کړي، کوم چې د ویډیو لینک له لارې ترسره کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل په روان کال کې د SCO او کاری چوکاټ لاندې د دولت د مشرانو راتلونکو ناسته یوه مهمه خبرونه ده. یاد وزارت وویل د لومړی وزیر لی کچیانګ او نور مشران به په دغه ناسته کې د وبا ترمنځ د شانګهای همکارۍ د ژورې همکارۍ په هکله ژورې خبرې اترې او تبادلې وکړي. دا ناسته کولی شي د اقتصادي بیا رغونې هڅولو لپاره نور عملی اقدامات چمتو کړي ترڅو د شانګهای د همکاریو ګڼندې او غوره پرمختګ ته وده ورکړي. 13 اونۍ د شانګهای د همکاریو سازمان عمومي منشي ولادیمیر نوروف په بیجینګ کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اقتصادي همکاریو د تمرکز ساحه به د راتلونکي کال د دولتونو د مشرانو شورا د 19مې غونډې په جریان کې پاتې شي. سویلي کوریا او چین موافق شوي چې د شمالي کوریا د هسته‌ایي پروګرام په اړه د راول شوي خبرې اترې بیرته پیل کولو کې سره همکاري وکړي او د لوړپوړو خبرو اترو وروسته د چین ولسمشر شي جین پینګ د سیول څخه لیدنه وکړي. د سویلي کوریا ولسمشر مون جی ان پرون ماښام د چین لوړپوړي ډیپلوماټ وانګ ای سره لیدنه وکړه. د یو خبري اژانس لمخې نوموړي د کوریا د سولې په بهیر کې د بیجینګ د رغنده نقش او همکاري لپاره مننه وکړه. د خبري اژانس لمخې وانګ په جواب کې یې وویل چې د کوریا ټاپوګانو مسله باید د ډیالوګ له لارې حل شي. استرالیا ویلي چې په افغانستان کې د ادعا شوي غیر قانوني وژنو یو راپور په اړه د ځانګړي ځواکونو 14 سرتیري د دندې څخه د ګوښه کېدو سره مخ دي. د استرالیا پوځ رئیس ډګر جنرال ریک بار ویلي چې اوسنی 14 سرتیرو ته خبرداري ورکړل شوې چې په نهایت کې د هغوی د دندې د ختمېدو لامل کېدای شي. په تیره اونۍ کې خپور شوی یو خپلواک راپور لمخې شواهد شتون لري چې 19 بې وسله افغان بندیان او ملکی کسان په 2015 او 14 زیږدیز کلونو کې د 19 استرالیایي سرتیرو لخوا وژل شوي وو. استرالیا خپل سرتیري لیږلي وو چې د امریکا تر مشرتابه لاندې د ځواکونو سره مل شي چې هڅې کول په افغانستان کې د 2001 زیږدیز کال وروسته د اسلام پالونکي له ځواکه شړلو په وروستني کلونو کې د طالبانو بغاوت ماته ورکړي. ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې کچېرې د ټاکنو اداره جو بایدن د نومبر میاشتې 3 نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکي تصدیق کړي نو بړې به سپینه ماڼۍ پرېږدي. پرون د مننې ورځ په مناسبت د امریکا د پوځ سره د ویډیو کنفرانس وروسته له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې کله چې بایدن د امریکا ټاکل شوی ولسمشر په رسمي توګه د ټاکنو ادارې رایه وګټي آیا نو بړې به سپینه ماڼۍ پرېږدي. ښاغلی ټرمپ ځواب ورکړ خامخا هو. ټاکل شوی چې د انتخاباتي کالج رایه ورکوونکي چې ټاکونکي ویل کېږي د دسمبر میاشتې په
14 سره غونډه وکړي. ټاکنکي زیاتره په خپل ایالتونو کې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې پر اساس رائے ورکوي. د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې د احساساتي صحنو یو ورځ وروسته د فوتبال مشهور لوبغاړی دیاګو مارادونا په یو خصوصي مراسمو کې ښخ کړي شو. خو مخکې ګڼ شمېر خلک نوموړي ته درناوی وړاندې کولو لپاره راټول شوي، په داسې حال کې چې د نوموړي د تابوت څنګ ته رسیدلو په دوران کې ځینې یې ژړل او ځینې یې په هوا کې مچې کول او دعاګانې یې وکړل. مارادونا د چهارشنبې په ورځ په 80 کلني عمر د زړې د حملې له امله فوت شو. د نوموړي مرینا په ګرد نړۍ کې د ماتم لامل شو، خو د هغې ایواد پرته په بل هیڅ ځای کې دا ماتم په کلکه احساس نه و شوی چیرته چې نوموړی د ملي اتل په توګه پیژندل کېده. د مارادونا تابوت د ارجنټاین په ملي بیرغ او د فوتبال په ټي شرټ پوښل شوی او د نوموړي د نښه شمیره 10 په شا کې لیکل شوی. پرون ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د نمایش لپاره کېښودل شوی و. د بنگلادیش حکومت به ژر د آنلاین پورټل او ویب پاڼو پر وړاندې قانوني اقدامات پورته کول پیل کړي، کوم چې افواهات خپروي او په ټولنه کې بې ثباتي منځته راوړي. د اطلاعاتو وزیر ډاکټر حسن محمود پرون په ډاکا کې په یو مراسم کې خبرې پکول وویل چې په 2009 زیږدیز کال کې ډیر لږ آنلاین رسنیزه پورټلونه شتون درلود، خو اوس ډیر زیات دا شان ویب پاڼې موجود دي. نوموړي وویل احتمال لري د خبرونو د پورټل د آنلاین ثبت بهیر به د روان کال په دوران کې پیل شي. د هغه ویب پاڼو پر وړاندې اقدامات په پورته شي کوم چې خبرونه نه برابروي خو د شخصي ګڼو لپاره پکارول کېږي. د خبرونو پای. پروانو حالاتو یو تبصره. د ممبئی ترهګریز برید قربانیان اوس هم عدالت ته انتظار باسي. لیکنه د فهیم احمد، جباړه د دیا سنگ انجان او وینا د هریندر کمار سواتی. په ممبئی کې د 2008 کال د نومبر په 28مه له ترهګري حمله څخه 12 کاله تیر شوي، خو داسې بریښي چې د پرون خبره وه. لامل یې دا کېدی شي چې د دې خواشینۍ پیښې تصویر لا هم د خلکو په ذهن کې ژوندی ښکاري. دا ځکه چې هغو خلکو کومو چې په دې پیښه کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي او یا هم هغه خلک چې په دې کرغېړنه پیښه کې ټپیان شوي دي د هغې هېرول ناممکن دي. له هم هغه لومړیو څخه څرګنده ده چې برید د پاکستان لخوا شوی او لکه څنګه چې پلټنو پرمختګ وکړ حقیقت د هند په شمول نړۍ ته څرګند شو. اوس وخت وو چې مجرمینو ته په واقعي ډول سزا ورکړل شوی وي، خو د 12 کالو اوږد انتظار سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دا یو کوچنۍ مسله نه ده، دا د هند پر خپلواکۍ برید وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 190 بېګناه خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په سلګونو نور ټپیان شوي وو. خو له برید څخه وروسته سمدلاسه پاکستان له هر ډول ښکیلتیا څخه انکار کړی وو. خو کله چې حقیقت په تدریجي ډول روښانه شو نو د دې په ویلو سره د ځان دفاع کول پیل کړ چې دا کار د غیر حکومتي عناصرو لخوا ترسره شوی دی. خو حتی دا پوښښ هم د پاکستان په ګټه تمام نشو او په دې برید کې د پاکستان استخباراتو یا آیسای پرسونل د ښکیلتیا خبره هم څرګنده شوه. د متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې د پیښې یادونه وکړه او پر پاکستان یې غږ وکړ چې د برید عاملین محکمې ته وړاندې کړي، خو نوموړي هیواد په دې برخه کې تل له ځنډ څخه کار اخیستی. ډیوډ کولمن هیډلې چې یو پاکستانی نژاده امریکایي وګړی و چې له لشکر طیبه سره مرسته کړې او په پیښه کې یې کلدي رول لوبولی و هم مجازات شو. خو په پاکستان کې ترهګر لا هم له کنټرول څخه بهر دي او یا په قصدي توګه آزاد شوي دي. هند له برید راهیسې څو ځلې پاکستان ته شواهد وړاندې کړي او د ښکیلو کسانو پر ضد یې د اقدام غوښتنه کړې، خو پاکستان تل د کافي شواهدو یا کوم بل حضر په کارولو سره دا مسله له پامه غورځولې او یا هم د اوږدولو هڅه کړې او کوي یې. تر دې دمه د یاد برید اصلي مجرمین لا ندي محکمه شوي. په خپل پاکستانی مشرانو او رسنیو وخت په وخت په دې برید کې د پاکستان لاس لرل منلې، خو نوموړي یادې مسلې ته هیڅ پام نه دی کړی. په دې وروستیو کې د پاکستان فدرالي تحقیقاتو ادارې هم منلې چې لشکر طیبه د ممبئی په حملو کې ښکیل و. د ممبئی ترهګریز برید د پاکستان لخوا د خپل ډول یوازینی برید نه و، مخکې هم له هغه راهیسې بریدونه شوي دي او پاکستان تل په دې کې له لاس لرلو انکار کړی دی.
د پټانکوټ او پلوامه بریدونه ورته ډول وو. د پلوامه حمله په خپل د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر منلې چې دا حمله پاکستان تر سره کړې و. اوس پاکستان لدینا لوی بل کوم ثبوت تاړتیا لري. پاکستان له لومړي ورځې راهیسې د ترهګرو ملاتړ کړی دی او د یوې وسیلې په توګه یې کارولې دی. هغه خپل مالی سرچینې په ترهګرو مصرف کړي او د دې له لارې یې په ځانګړي ډول هند او نورو هیوادونو کې ترهګریز بریدونه ترسره کړي. دوی دغه سرچینې د خپل اقتصادي ودو او لټولنې څخه د بیوزلۍ د لمنځه وړلو او همدارنګه د روغتیا او زده کړو لپاره نه دي کارولي چې له همدې عمله د هغه ځای خلکو په خپل سیاسي مشرانو او نظامی رهبریت باور له لاسه ورکړی دی. کوم خلک چې پاکستان په نورو هیوادونو کې د تروریزم لپاره روزلی وو اوس هم هغه خلک د پاکستان پر وړاندې راپورته شوي او د خپل خلکو وینې تویوي. له پلوامه برید وروسته هند د پاکستان په بالاکوټ کې هدفمند برید وکړ چې په سلګونو ترهګر پکې ووژل شول او په دواړو هیوادونو د جګړې وریځې خورې شوې وې. هند څرګنده کړه چې دوی یوازې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي او دا چې دوی حق لري چې د کار ته دوام ورکړي تر څو خپل هیواد له تروریستي حملو څخه خوندي وساتي. له بلې خوا نړیواله ټولنې هم د دې پیښو یادونه کړې او پاکستان یې تر جدي فشار لاندې دی تر څو د ترهګرو پر وړاندې مؤثر اقدام وکړي. د بل پلوه ترهګرو سره په مالی مرستو پام لرونکي اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا FATF لخوا پاکستان په خړ لیست کې ځای په ځای کړی شوی او د بې حده زیاتو هڅو سربیره بیا هم له خړ لیست څخه نه دی ایستل شوی. له همدې عمله چې دا د نړیوالو مالی نهادونو څخه د پورونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دی. شاهد همدا لامل دی چې د لاهور د ترهګرۍ ضد محکمې په دې وروستیو کې د ممبئی ترهګریز بریدونو اصلي طرح حافظ سعید د تروریستانو د تمویل په قضیه کې محکوم کړی دی. له دې څخه دا څرګندېږي چې ترهګرو ته مالی مرستو برابرولو کې د پاکستان دا عملیات اوس بریالي کیږي نه او که چېرې مالی مرستې ته اړتیا ولري نو دا به د ممبئی او پلوامه په څیر د برید عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي او هغوی ته په سزا ورکړي.